السلام علیکم قدرمن لیدونکو ستړي مشئ په آزاد میډیا یوټیوب چینل کې له یو نوي خبر سره درته ښه راغلاست وایم. هیله لرم ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ستره محکمه او کسان په شپږ میاشتو بند او د 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. ستره محکمه وایي چې شپږ کسان د شرابو څښلو او پلور په جرمونو او یو کس د موټر د غصب په جرم په شپږ میاشتو بند او 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. د سترې محکمې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دغه پریکړه نن د کابل ولایت ابتدایي محکمې د دریم زون د جزا دیوان رئیس قاضي حمیدالله حقانی کړې ده. سرچینې لیکلي چې اسماعیل د عبدالغفار زوی په نوم یو کس د شراب پلور او څښلو په جرم چې اعتراف یې هم کړی، د 15 درو وهلو محمد ابراهیم د محمد علي زوی د شرابو پلور چې اعتراف یې هم کړی، د 15 درو وهلو او قربان علي د محمد علي زوی، امین الله د سلطان علي زوی او عبدالصمد د ناظر حسین زوی د شرابو څښلو په جرم چې اعترافونه یې کړي په شپږ کاله تنفیذي بند او د 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. سرچینې زیاته کړي چې حمید الله د عبدالقدیر زوی او عزیز الله د محمد هاشم زوی د موټر غصب په اړه د اعتراف له ورکولو وروسته په شپږ کاله تنفیذي بند او د 15 درو وهلو په جزا محکوم شول. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، هر چیرې چې یاستئ ښاد آباد